د ښاغلي واحد فقیري د مهم خبرونو 380مه برخه. د افغانستان په کلیوالو سیمو کې طالبانو د نجونو مکتبونو ته اجازه ورکړې ده. عمران پیروز او عبدالرحمن لکنوال د امریکا په مشهوري سیاسي مجلې پارن پالیسي کې لیکي یو کال کېږي چې ښاغلی حبیب رحمان د بادخیل په کلي کې د نجونو لپاره یو کوچنی مکتب اداره او چلوي. د بادخیل اوسیدونکي وایي پخوا دا کار ناممکن و خو اوس وخت بدل شوی دی. د ښاغلي حبیب رحمان په مکتب کې ځینې نجونې د طالب جنګیالیو خویندې او لوڼې دي. هغه وایي اکثره نارینه یا د جنګ په جبهو کې دي یا مخفي او پټ دي، خو هغوی خپلو خویندو او لوڼو ته اجازه ورکوي چې زما په مکتب کې سبق ووایي. د دې مکتب یوه شاګرده اغلې لطیفه خوستی وایي زما ورور طالب جنګیالی دی خو هغه زما د مکتب سره ستونزه نه لري، هغه غواړي چې زه علم او حکمت زده کړم. حبیب الرحمن وایي زه په خپل کار ویاړم. تعلیم د اسلام یو مهم جز دی. طالبان په دې پوهیږي خو داسې ښکاري چې هغوی د نجونو د تعلیم په اړه څرګند موقف نه لري. لیکوالان لیکي داسې ښکاري چې نن یا سبا به طالبان په قدرت کې راڅرګند سي، همدا اوس هغوی د افغانستان پر زیاتو سیمو باندې حکومت کوي. د دې مکتب یوه شاګرده اغلې محبوبه وایي موږ د افغان ټولنې یوه مهمه برخه یو، موږ باید سبق ووایو او تعلیم وکړو. اغلې محبوبه غواړي چې پوهنتون ته ولاړه سي. لیکوالان لیکي د افغانستان په کلیوالو سیمو کې د نجونو د مکتبونو نشتوالی یوازې د طالبانو سره رابطه نه لري. ښاغلی حبیب رحمان وایي زه ګمان نه کوم چې حکومت دې په دې خبر وي چې زه په خپل کور او کلي مکتب چلوم. اکثره خلک په کابل کې د مکتبونو او پوهنتونونو په باب خبرې کوي خو د کلیوالي سیمو په هکله څه نه وایي. داسې ښکاري لکه موږ چې اصلا وجود نه لرو. هغه زیاتوي زموږ مکتب واقعیت لري خو زه شک لرم چې په غربي جهان او کابل کې ناست خلک زموږ پروا ولري.